अपना पुलिस वाला में राजू को यार शक्ल तो दिखा दो ना यार अच्छा कोला होली तो सड़ी ना रंग लाल रोड़ा कुर्बान दे تشه خندا درځي نور څه خو ما تاسو نه دی یو د تاسو زړه کولا ونه تشه خندا ورور دا نوې ملمه ته زړه دا یو ورور تاسو صبر وکړئ چې دا بل نوې ملمه راغی قدرمنه تاسو چې ګاګر پښتون ورور پښتون تاسو آیا پاکستان آزاد دی او کنه دی یو آیا تاسو چې خپل مبارزه کوئ د څه شي لپاره کوئ او ولې غواړئ چې پاکستان آزاد شي او خپلواک شي او خپل خاوره مخبله شي او خپل کلی قوم ملک مخبل اختیار شي اندې د پاتې شي لپاره تاسو هغه کوئ ګوره تاسو اول ټول شکریا ادا کوم چې په لایف هم راواخستم په کالم راواخستم بیا ملګری د پاسه د پاکستان خبره وکړه پاکستان مونږ پښتانه چې کم دي دا چې وز د پنجاب نه آزاد شي پنجاب داسې دی چې پنجاب پښتانه باندې پښتون ته وایي چې ته ماته سلټیټي وکړه غلام یې جوړ شه وکړه ده وکړه او پښتون ورته وایي چې بس څومره غلامي مې ده وکړه هغه ډېره نوره غلامي مونږ نه نشي ظلم ختم شو څومره ظلم زیاتې جبر دی وکړو بس هغه د ډېر څومره ډالر دی واخیستل د امریکې نه د نورې غنه ډېر واخیستل اوس دینه بعد مونږه ډالر په تا باندې بند کاوه تا ډېرې بچیان ډېر مشران ډېر کشران تا په وینو باندې ولامبول او اوس پښتانه چې اوس کم دي پښتانه سره په اتفاق شوي دي اتحاد شوي دي بس سره د کامیاب لاري راته زمونږ مشر منظور پښتین در راته ژوندې لاري خو دا دنه ګل خانان ته بس هغه د هدایت وایي کنه چې ګل خانه ته چې افغان د نوم نه څنګه ورته وایي چې ګل خانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایي تا اختر ته کالی کړي دي کالنګ وایي یو منټ ورا زبدنه یو پښتنه وکم دا منظور پښتون چې کله په سوات او په باجوړ کې نه پیدا دي چرته ولې وس چې کله چې ته په باجوړ په کې وینې تویدلې تبه چرته ورکوي ته ولې غږ نه پته کوي چې ما په باندې ولې د بمبار کیږي خو تاسو د باجوړ په سوات یو منټ تاسو سوات او باجوړ بالکل خو ځم دغه وخت خبره کوم چې تاسو هغه وخت کې چیرته وای مونږ التاج باندې و خو د مونږ غږ چانه اورېدو ورور جان غږ به خپل پورته کوي غږ به خپل پورته کوي چې تا یو پنجاب او تا وایي چې زما غلام جوړ شه او کدا غلام نه زه د پنجاب غلام زه پنجاب غلام ولیم زه الحمدلله آزاد پښتون یم پاکستان کې آزاد ژوند تیروم خدا بینکار کوي آزاد ژوند تیروم هغه خپل ژوند تیروي فلکار غستا سوچ دی دغه سوچ دی قاری غستا سوچ دی لما خو نیول سپینکار کوي نه دغه بستا سوچ ته چې زماره لپاره کوم څه کې دغه بستا ځان لپاره دغه بستا ځان لپاره زما ستاره خبرې سوال او زما جواب چې دغه سوچ بستا ځان لپاره چې ما لپاره کوم سوچ دغه بستا ځان لپاره زما لپاره نه زه د سینې وایم چې ستا خور او مور به خرابې زه وایم ستا آرمي نه دی آرمي چادرګانې دې په سر کې چې دنیا کې خلکو نه ویني چادرګانې دې په سر کې ځان دې د ایران منډۍ کې د څا جوړه کې ټولې ایران منډېګانې دې په خطا کې ځان دې خطا کې چې دنیا پاکه شي وروره ترهګرۍ نه دنیا ډکه کړې مجاهدینو نه دنیا ډکه کړې د لاهور نه زما یختونه لاهور ډک کړی دا قصې حل مو دی دنیا کې اول شي مودي ته ډکړی وای مودي هغه جواب دی لیدل مودي جواب دی لیدل دا دی ملګرو لایف شیر کې زمریانو افغانانو اوس او اته نفر لایف ګوري لایف شیر کې دی ورور سره خبرې کوم دا راغله د موږ پاکستان ګټي زړګي ته پاکستان موږ ګټلې دی پاکستان موږ دی یا کله مخکې ګټلې دی اوس یې مخکې ګټلې پاکستان چا ګټلې دی پاکستان چا ګټلې دی پاکستان چا ګټلې دی مشرانو ګټلې دی مشران دي څوک مشران ما چې کوم مشرانو مقو مشران سلام او د مرخه لا مخه باوی د مشران نه ما باندې سکه خو پاکستان آزاد شوی درې بیا کار مخکې دوی مداري پاکستان کې کم آزادي دلته کوم چې ما ته پاکستاني پاسپورت او شناختی کارت لرم او پاکستان نه منم دا استا خبره صحیح ده مونږ خو ګوره زه د پاکستان دغه نور غنه مکنه پاکستان چا کړی د څنګه د بشر پاکستان خو جو ګوره غاچ افغانستان چې د شوی د کنه چې غازی امان الله خان آزاد کړی دی کنه کوم وخت داسې به یو خطاب کوم وخت نه ستانه د پاکستان چا آزاد کړی څنګه مې دی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح په 1947 اچھا څوک
هغه پاکستاني او مسلمانانو د ځان حقوق غوښته او هندوانو د ځان حقوق ورکړل. هغه مسلمان استاد کړي عبادتونه قبول نشي چې مسلمان ول دوره. نو اول تاسو په ځان باندې شک هغه بیا تاسو ما ته زه تاسو خپل کوم ګور ځوانانو په مخ کې د غزم ته خپل خپل نظام باندې شهدي اجازه راکوره کوم قانون چې کوم شي چې ما نه مال ول مستي او ما مطالعه کړی هغه ما ته دروغ نشي ویلې. ته ما ته دا وایې چې هغه مسلمان ته سوي ته وته څه شوی زه ما پرېدا زه تاسو پختنه کوم آیا هغه مسلمان و زما دي کړي عبادتونه قبول نشي هغه ول دواره مسلمان نسی وای په خبره کې یار ته وته څه شوی ته وته څه چاته ته قائد اعظم محمد علي جناح د جمال پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح خو مارکیټ کې غورتا روان دي زه ته چی وایم زه هغه غورتا ورته وایم نه نشي ارمي دي عمل ته ورته ولا د دې قبر ضروره شرط دی چې زه سره ویډیو ته تګ کوم چې د دې په قبر کې کمالات روان دي ته دا نه مانی ته وایې زما دي کړي عبادتونه قبول نشي هغه قبر کې کمالات روان دي ته دا غدا شرم ضروره آزاد کړو دی آزاد کړي کې د منډیم تر جوړ کړل اورم جوړ کړ دا شي شروع ولا کدا کې نه زموږ هغه مسعود نه مسعود هغه منارم پر جوړ کړل دی دا ماړه عجیب خبره دا آزاد مزان آزاد تر امریکای د غلامۍ نه ځان آزاد کا آزاد کما امریکای په پاتې کاری منټ صبر کا جنوب خبري ختم شي بس د قیرا منډي دا تاسو نو سوالونه ختم نه خبره څه دایره منډي بیره منډي کاری منټ صبر کاری او کاری ویل د قاریانو توهین ویل د قاریانو توهین قاری زنه ما دلته قاری ماري څوک نشي ویل ځکه ما خپل نوم تل کله زاهد الله صاحب خپل نوم دي څه شي زاهد الله صاحب ټیک ټاک فیسبوک هر شي ما باندې نو قاری ماري مینه لګي زه افغان مبارز او افغانای ما نملا نقاری نامي خو سیاست کې مول هر غلطه ملا دی راوي ملا ته مولا ډاکټر دی راوي ډاکټر ته مولا ارمي دی راوي کله خبره را سره وکړي منطق کې تونه لا تراته وکا یو د افغانان یو افغانستان ته کار ولې نه کوي افغانستان ته کار ولې نه کوي افغانستان ته کار نه کوي ځکه چې اباته مې کار کوم هغه لکه چې د پاکستان څه مطلب دی پاکستان څه مطلب دی پاکستان څه مطلب دی پاکستان د پاک خوره پاک وطن څه مطلب دی پاکستان د پاکستان څه مطلب دی کنه چې پاک خوره پاکا خاورا نور څه مطلب دی پاکستان چې پاکستان کا معنا کیا ہے ورته معنا کیا ہے پاکستان معنا د کله چې پاکه خوره رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مې ته وځي لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم ذات شوی چې کوم د مسلمانانو مسلمانانو پاتې کې کوم د کې کافر زیات پاتې کې هغه د کافرانو ته خلاف شرک زما د پاکستان مطلب لا اله الا محمد رسول الله دا مطلب د پاکستان کا نه او پاکستان مطلب دی پاکه خوره مطلب دا نه دی لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم آزاد شوی دی چې کله اعظم پاکستان یار نو خو ما خبر دغه کې د پاکستان چې آزادي دي چې کم ځای کې د مسلمانانو تعداد سی وایي تر مسلمانانو باندې کې چې کم ځای کې د کافر یا غیر کافر باندې کې انساني حقوق ورکړه قائد اعظم محمد الله جناح چیرته پیدا شوی تصور وکړه چیرې پیدا شوی قائد اعظم محمد جناح یار ته خپل بانکا چیرې په غلط خبره خو مندل نکړې زه چیرې پیدا شوی تخلو بانکا زما د هغه سره خبرې ته دا سره وګورې زه بند یو منټ ها د پاکستان مطلب چې لا اله الا محمد رسول الله مطلب د پاکستان کنه ټول پاکستان مطلب لا اله پاکستان مطلب نه د پاکستان مطلب پاکه خوره پاکه خوره کوم حالت پښتون سره روان دي کوم ظلم جبر د پښتون سره روان دي ان د قزستان دغه تفوس کوم چې تاسو د پښتنو په نوم سیاست کوي کنه پښتون تحفظ مومنت تاسو نظریه ده کنه دغه څه ده کنه دا خو معنی مونږ وایو چې پښتون تحفظ مومنت پښتون ته مونږ ژوند غواړو ټول بلاک کوم غوړانو کوم یو چې غلط میسج کوي میسجونه په پکار شو ټول بلاک کوم د پی ټی ایم مطلب هم دغه دی چې پښتون تحفظ مومنت دا خو معنی کنه او بالکل دا خو معنی دا خو ځکه بالکل دغه خو معنی کنه نو پښتنو ته تاسو په کوم ځای تحفظ ورکړل کېږي کله چې په سواد کې جنگ کې دوه یې بيدی په وزیرستان کې بيدی په باجوړ کې بيدی هغه وخت تاسو چیرته وای خا چې وس کوم ویډیو وس نه نه بنې کې د عمران خان حکومت راغله 2003 وروسته به ثابت هم کې وزیرستان کې باجوړ کې یا په دا خو نه د 2003 رئیس ته ثابت کې چې باجوړ کې دماکه شو دا نه شوی ثابت کا په پېښور کې په سم نه برته ول د 2013 نه په پېښور کې مې دماکه وشوي د آرمي پبلک سکول چا شهیدان ماړو والو دښمن چا شهیدان زه ته هم دا خبره کوم چې هغه وخت تاسو چیرته وای چې اوس په پاکستان په پښتونخوا کې د 2013 نه امن نه تاسو پښتنو حقوق هم راوغسته د استاد د محسن داور او د علي وزیر د سیاست د نقیب الله مسعود د یې نشو شو نه هغه تل چې تاسو پنجاب نه منئ هغه زرداری په خپل کې ناستي ولې ناستي
لایف شیر کې نه لایف شیر کې چې ټول ته معلوم شي دا حقیقت زما یو منټ ما خبره جواب راکړه دغه خبره جواب راکړه چې تا کله زه جواب درکوم هم صبر وکړه تا جواب درکوم چې کله په آرمي پبلک سکول باندې د ماکا وشول ماکا ماشومان شهیدان کړل پانا بعد نقیب الله په کراچۍ کې ټارګټ کیلینګ شری وو پښتانه یې وژل کاروبار ته نه پرېښودل چې کله نقیب الله شهید شولو پانا بعد د پښتون تحفظ مومنټ جوړ شولو چې کله پښتون تحفظ مومنټ جوړ شولو پانا بعد ټول دا ثابت کړه چې ټول کار د پاکستان چې کوم ادارې دي دا کوي د آرمي پبلک سکول چې کوم ماشومان شهیدان شوي دي ټول د پاکستان ادارې کوي نه ستا د علي وزیر او د محسن داول سیاست د کوم ځای نه شروع کړی سیاست د کوم ځای چې کله عمران خان موټونو ته ولاړ وو بیا عمران خان کسان ورلېږلي وو محسن داور ته علي وزیر ته چې موږ ته موږ سیټونه درکوو ته خپل زموږ سره رایه واچوه نو هغه خو هغه کله سیټونه عمران خان کله ورکړل یا د تحریک انصاف د پارټۍ نه سیټ ګټلی دی چا د علي وزیر او محسن داول علي وزیر محسن داول ګوره خپل چې کم د پښتانه کم په وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې دي په جنوبي وزیرستان په خلک باندې دومره تکلیف تیر شوی دی چې په هغه تکلیف تیر شوی دی هغه په سر سترګو منمه هغه چې یو سړی پښتون کنه او په خپل غیرت او عزت خپکیږي الریډي به دغه سپورټ هم کوي او هغه به خپان او اول په ځخه یو منټ ته ما پښتون مکو ما دې ورسره کړی دغه یو سوال ته تاسو کومه چې زمون د علي وزیر د محسن داول سیاست د پښتو د یین نشو د پښتون د یین نه قتل د پنجابي سره سره دی د هغه پنجابي سره د هغه زرداری سره سره دي چې چا د نقیب الله مسعود قتل کړو د پښتون ورسره دي د پښتون سره د کوم وخت نه روان دي ته پښتون سره د کوم وخت نه روان دي ته د پته نشته دی د پښتون امنه شوی دی ظلم شوی خو د 2013 نه د 2014 وروسته به ثابت هم نه کی چې په پښتونخوا کې یا ډرون حمله شوې ده او یا ظلم زیاتی شوی دی ثابت کا شو ده زه تمام کنه چې دا په پېښور کې چې وس کومه د ماکا شو د شیعاګانو په مسجد باندې دا چا کړی دا شیعاګانو مسجد ته وغوښته ولې شیعاګان مسلمانان نه دي وغوښته ته څنګه وانه وړي مسجد کې د ماکا شوی ده قرآن بس وزیدلی خان دي ګل خان خو دغه سي کنه خپل لکې ته خان دي او صبر کا وش کم په سواد کې یا په وزیرستان کم ټارګټ کیلینګ روان دي دا څو چا روان کړی دا ټارګټ کیلینګ څوک کوي نشته ټارګټ کیلینګ وس د 2013 وروسته نشته او ته په کومه دنیا کې ودی نشته کوم ځای ماته خو یو وخت ثابت کړه دا شي وی دي ولې چې د موږ د پښتانه کم عثمان کاکړ چا شهید کړی دی چا عثمان کاکړ چا شهید کړی عثمان کاکړ پیژاندې چا شهید کو چا شهید کړی تا چا شهید کړی دی چا شهید کړی خو زم دغه پیژنم نه مې اورېدل دي پښتانه مې اورېدل چې عثمان کاکړ شهید شوی چا شهید کو دا وزګوره دا مریم نواز پیژني عثمان کاکړ نه پیژني هغه ځکه پیژني چې جلې د پیغله ده او هغه ځکه نه پیژني چې غیرتي وو د دې حق دی ته غوښته هغه چا چې د حق غوښته هغه نه پیژني څوک چې ال تخپل سټلایټ هغه مخ تکړی دي پیغله جلې د ځوانانو منځ کې ولاړ یا دا پیژني طاهر داور کوم شي ما ته کوم وخت د حقوق غوښتو ضرورت هغه وخت تاسو ما ته حقوق ولې نه غوښتل طاهر داور چا شاید طاهر داور پیژندې پولیس والا پیژندې کوم طاهر داور کوم ځای کې شهید شو بېنظیره چا حمله کړه بېنظیره چا حمله کړه طاهر داور دا نه پیژني عارف وزیر نه پیژني بېنظیره چا حمله کړه بېنظیره څه پیژني بېنظیره څوک و نه پیژني خو دغه دی نو سیاست راغلی وروره بند کده خپل باندې ورتل تبالغ کېده که څوک دغلته وروره پیژنې مې نه تا چې دي شروع کړي دي وروره پنځلس کلو مخکې ځوانانو یادېږي تار سیاسي باندې چلې ما څنګه ښه اجازه پیژني چې په قرن کې تېر شوی دی او دا دلته وروره په پروت 15 کاله شل کاله نه کېږي ځان له افغان ته کار وکړه ځان آزاد کا د پاکستان نه وړه پاکستان سره هیڅ داخلت نشته مونږه ملکونه آزاد کړی مونږه انډیا چې د نن د انډیا بلونه جوړي هلته چې د 300 میلیونه مسلمانان دي 310 میلیونه د دې افغانانو زور دی چې هلته دایمي پاتې شي چې افغانانو ورته نه خودل نه پرېښودل چې امریکا راوستي او سلويخ کال د افغانستان کې ناست او د افغانانو زور دی عجیب زور دی یار صبر کوو تصور وکړه دې څه دا راته وایي چې ستاسو ارمي د پاکستان د امریکا خلاف ده کنه ده ولې نه د خلاف ده آیا ته د کوم ثبوت راوړل شي چې ستاسو ارمي ویلي چې دغه رسمي خبره او چې ویلي چې دغلته شل دانې یا لس دانې امریکایي او د پاکستان ارمي وجل دا کار کولای شي ماته د امریکا کې دومره جرأت نشي چې افغانستان ته پاکستان ته راشي
او څلور زره پنځه څلوېښت حملې کړي دي جرأت نور خو کور خو ته وشتې دی که نه نور شی کړی وی د غره دوباره وشتې وی هغه هم ستا جنګ و زما جنګ و ستا په کور یې بمبار کړ زمزمه و خدای په مخلوق دی اډې ورته دی ورکړې پیسې دی واغستلې جنګ هم زما و بمبار یې په دی وکړو چې هغه چې د پیسې اغستې وې هلته چې هغه بمبارونه کول د هغې پیسې مته ستاسې غلو اغستې اړې خو ما ورکړې ټیک دا خو سره منم اړې ما ورکړې که نه ستا پوج نه و ستا پوج نه و زما پوج تا ولې ساتل خبرې ته غوږ شه مونږ دې دپاره خبرې ته غوږ شه زما پوج هېڅکله د عزت فروشۍ هغه نه ورکوي امریکا هم راغلی وه په یو غونډ افغانستان کې به یو عزت فروشۍ ځای پیدا نه کړي ستا ارمي هلته تشې کوي چې د ایران منډۍ دروازې ته ولاړه ده هلته تشې کوي بالکل زه تا نه پوښتنه کوم آیا ستاسو د ملي بیرغ زه ستاسو د ملي بیرغ ډېر احترام لرم تاسو ولې د ایران منډۍ دروازې ته لکه د کناره خولې ته چلون کې تاسو ولې د ورونو بېعزتي موږ نه کړې موږ نه ده کړې زمونږ ملي بیرغ دغه دی دقه زمونږ ملي بیرغ دی دا د وختي ختم شوی دی تر راشه فرانسه کې لندن کې ترکیه کې هر ځای کې ووایي دا بیرغ ختم شوی که ستا دا سر ختم نه شو بیا موږ ته افغانان ته تونه هلکته دا داسې بیرغ دی دا مو د افغان په سرو وینو ګټلی دی دا بیرغ د افغانستان کې اوس بند شوی خو پاکستان کې اوس پښتانه را باسي منو دغه راوړي دغه موږ پیژنو ډېر وخت موږ پیژندلي دغه بیرغ د نننۍ جلسه کې د امام جلسه کې ما لیدلی دي د نننۍ جلسې خبره ده کوم د نننۍ لرې خبرې ده نه کوم نننۍ جلسه خبره ده کوم د عمران خان جلسه کې د عمران خان جلسه کې به د ذکر لیدلی چې هغې ته څوک رایه نه ورکړي راځه د افغان بیرغ هغه که 11 نفر ورته پښتانه راشي دا که دغونه تکړه دی به دا په یو ساعت کې به حکومت نه لرې کېده ولا که صاحب سره د اشپزخانې په یو ساعت کې ولري کې چې هغه سوځېدلي او تی د مخې داسې راپاکه کړي دا حکومت لري شو پاک ستره شو نظربند شو نه دی لري بیا به راځي انشاءالله بیا به راځي ملګرو ډېره مننه کوم صبر وکړئ نور لای بندومه صبر وکړئ ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چې ما سره تر دې دمه وئ او الله مو عزتمند او خوشحاله لره او که تاسو غواړئ چې زما انده لایفونه وګورئ زاهد الله صافی 480 فاصلې ماسلې مور کوي ډایرکټ همداسې دی او قاري ماري زما نوم نشته او که کوم د قاري په نوم یوټیوب فیسبوک هر شی هغه ټول بلاک کوي او فالو کوي زما نوم زاهد الله صافی دی 480 ورسره 480 مې ځکه لیکلي زما صورت 480 دی کله چې زه خبرې کوم سپیډ مې داسې تیز وي چې وایم چې غټېږي یم په اوسپنې په سړک کې یم چپه کوم موټر سره وایم نو خبره دا لنډ پیغامونه مخیره کې پرېږدي نور چې لایف بندوم لنډ پیغام دا کم منظور پښتون د پارټۍ د ارور چې دی زه دقه یو سوال کوم زه به هم د دې پیډیم مکمل سپورټ کوم چې کله د محسن داوړ ولي وزیر د دغه زرداري د خپلو رالرې شي او پښتنو ترې په حقیقي معنو کې کار وکړي زه به ورسه ولاړ یم په اولني سر کې تیرا مور کوو محسن داوړه علي وزیر منظوره د دې نه بعد چې نواز شریف ته نه کې د سره جنګ کوم زرداري خو پرېږده چې د بېنظیرو زوی ته مې کې جنګ کوم در سره نن به کوې ته به پښتنو ته حق وایې چا سره لاره جوړه کړه زه به سړی نه غواړم چې تاسو ته بدې ووایي دوی چې څه کول دوی ته ټول حلال وو دوی ته غلم صحیح وو ډاکوم صحیح وو لوټمار هم صحیح وو ایران هم صحیح وو لاهور هم صحیح وو ولې تا دپاره که ته د هغې سره تا یو لاسلیک وکړو ستا دپاره ستا شرطونه یا ستا غوښتنې مني ته مه کوه ځکه چې هغه د دوی دپاره هغه دی نه وروره په نه راباندې وکړه وروره پښتنو ته حق وغواړه خو تا د زما یو میسج دا دی که نه افغانستان یو منټ تاریخي خبر زه لرې شه تاریخي دغه ما چې رڼا کې خو پرېښیم چې تاریخي تشلیل دلته څه کوي پس کنه لا خو لاړ شه بېرته وده شه دا ګورې دا څه ساده سړی دی دلته دې زه ټولو ملګرو نه مننه کوم او کنځلې منځلې ورته مه کوئ ملګرو موږ بحث کوو او دلیل او منطق یو بل سره استدلال کوو دا کې د کوم چا کنځلې منځلې نه کوو او سوال زمونږ دا دی چې د پاکستان کې ډېر خلک غیرتي شته په افغانستان کې شته په انډیا کې شته امریکا کې شته دنیا هر ځای کې غیرتي ښه خلک وي خو ټول نشي بد کېدلی دغه کومه اداره چې تاسو جوړه کړې ده دا دغه زده لکه د ایران منډۍ لتې اتیشو پیپر دا خیرنه پیرنه د دې دا چې په ځان لګوي بېلمازه کېږي که چې کوم ځای کې مخې ته دروي مونځ هم نه کېږي چې امنیت دپاره اسلامي نظام نارې وایي کلمې باندې آزاد شوی تاسو لا اله الا الله محمد رسول الله چې تاسو وګورئ چې په دا تلویزیونو کې تاسې کلمې اورېدلې دي دا څنګه تاسو په کلمې آزاد کړی ته کلمه مې اورېدلې ده غلطه
که دلته جیونیز دی ډرامه ده سید رحمان شینو دی اعلانۍ ده بستاني دا څه شو دلته د سید رحمان شینو خو څه کوي چې هغه بازي په ولا کوي بازي خو بازي لټېدلو بازي داسې لټېږه نور بازي ده خالي لټېږه دا نو څه شو دا د خلکو سترګو کې خاورې ما چوي پاکستان کې زموږ پښتانه غیرتي ورونه دي د لر او بر پښتانه یو دي هیڅ کله نه بیلیږي او به هیڅ کله په ډانګ نه بیلیږي ګل خانه دا درته وایم موږ چې د منظور پښتون چې کوم ورځ ناغه شوی دی ما ورسره خپل بیعت کړی دی ما ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او تر مرګ ورځې پورې به کوم ځکه به کوم چې هغه وایي زه افغان یم هغه وایي زه د احمدشاه ابدالي لمسی یم هغه وایي چې دا لوی افغانستان دی هغه وایي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ دی د لوی افغانستان دی هغه وایي چې دا خاوره به د دې لنګمارانو د خیرونو میرونو نه به پاکوو کومه ایرامن د یو تیشو چې ډېره تیته شوې ده او ډېره خپره شوې ده دا به ټوله راټولوو ډوبې دریاب کې به اچو هغه تیشو دا یعنې د آرمي معنا ورکوي دغه آرمي د ایران منډۍ دروازې ته ولاړ دي نو حتما دا هم د تیشو غوندې دي که زه بد وایم نو تاسو ځان سره سوچ وکړئ خو د رایته خلک د پاکستان ورونو زموږ ورونه یې زموږ په خبرو خفه مه کېږئ کراچیوان موټرسکیل دکاندار بل دا ورونه دي زموږ هغوی بیچاره چې شي کار نه لري هغوی خپل زندګي تېروي هر سړی بد نه شي کېدلی هغه سړی بد دی چې هغې لاهور کې پرتوک کاغل ګناه نه ده هغه کړې او په پېښور کې چې د تېښته ښکاره شله کفر ته وځي په پېښور کې چې د یخته ښکاره شله چې په سپین بولدک کې د یخته ښکاره شله چې په چمن کې د یخته ښکاره شله کفر ته وځي خو که په لاهور کې د الماین شور ته دننه لرې کړی نو بیا پروا نه کوي ځکه پاکستان که معنا لا اله الا الله دا د دې بس دا یو شعر ګلخان ډېر لګاو به زه د خدم وخت هم ګرامن ورته ویلي چې ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې تا اختر تکالي کړي دي که لنګ وایې ته چې زیات لږ په مزه ووایم وی و ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې تا نو بیا اختر ته جامې کړي دي که لنګ وایې وی و ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې تا نو بیا اختر ته جامې کړي دي که لنګ وایې زه د ایمان پیژنم دا دومره ډوزې موزې مه ولاو ته په رجمات کې د دا سره بادرنګ وایې ننګ چې د پښتو شي لر او بر پښتانه یو لاس شي ته لکه د زول ډول د داور په څنګ کې پړنګ وایې زه زاید الله صاحب درته وایم چې تر اوسه لا بیدار نه شوې او تا یا شراب څکلي دي یا چرس وایې یا بنګ وایې دا د ګیله قربان جګره ډېر شاعر ډېر مننه ډېر شکریا کور ودان څخه زما پیج در سره لایک کړئ تر څو زما انده لایکونه وشي کتل او زما ویډیوګانې د ګلخانه